سلامونه او احترامات ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو ښه روان وي. امید لرم چې ښه اختر به مو تر دا دمه تېر کړی. ملګرو، نن غواړم چې په بیړني حالت کې تاسو څنګه استوګنځای اخیستلی شئ، یعنې د دولت نه ځای اخیستلی شئ. مطلب هغه ملګري که څوک اسناد لري، اسناد نه لري او دوی ته د ځي ضرورت وي، د سرپناه ضرورت وي، نو دوی څنګه په یو بیړني حالت کې دغسې حالت کې استوګنځای دپاره دوی غوښتنه کولی شي. د هغې نه مخکې درته دا وایم چې هر کله تاسو فرانسې ته راشئ او تاسو پناه غوښتنه کوئ، په پریفکچور کې په اول ملاقات کې تاسو ته د استوګنځي پیشنهاد کیږي او هغه باید تاسو قبول کړئ. که چیرې تاسو ته په پریفکچور کې په اول ملاقات کې تاسو ته د استوګنځي پیشنهاد نه کیږي، نو بیا تاسو وفي چې کوم دی هغه تاسو ته پیشنهاد کوي د یو ځای، او هغه هم باید تاسو په هر حالت کې قبول کړئ. که چیرې تاسو یې قبول نه کوئ، نو تاسو باندې چې کوم دولت تاسو رقم نقدي کومک کوي هغه تاسو باندې بندیږي، بل ستاسو بیمه تاسو باندې بندیږي. اوس که چیرې یو کس هغه په داسې یو حالت کې چې هغه نه په اول ملاقات کې دته استوګنځي ځای ورکړی شوی او نه وفي ورکړی، نو دی به څه کوي؟ او یا داسې یو حالت هغه ملګري چې نوي راورسیږي او دوی په پل لاندې په سړکونو باندې اوسیږي او دوی ته د استوګنځي سخت ضرورت وي، یعنې یو بیړنی حالت وي، په عاجل ډول باندې دوی ته د یو استوګنځي ضرورت وي، نو دوی څنګه کولی شي؟ دوی باید 115 شمیرې ته باید زنګ ووهي. 115 شمیره دا هغه یو ټلیفون نمبر دی چې په دې باندې په عاجل ډول باندې تاسو ته په یو بیړني حالت کې تاسو ته استوګنځي درکولی کیږي. نو هغه ملګري، ځکه ډېر ملګري دا کمنټونه کوي او دوی ته په داسې ملګري ډېر شته چې دوی ته د ضرورت دی. په دې کې دا شرط نه دی چې تاسو ته باید تاسو سره اسنادي یا که نه وي. طبیعي خبره ده، هغه ملګري چې نوي راغلي او دوی پلونو لاندې اوسیږي، سړکونو باندې اوسیږي، نو دوی سره اسناد نه وي، دوی پناه غوښتنه نه کړي، نو دغه شمیره 115 دوی دپاره کار کوي، دا دوی دپاره فعالیت کوي. نو تاسو هر څومره زر چې کېږي 115 شمیرې ته زنګ ووهئ، تر څو تاسو ته په عاجل ډول باندې په بیړني حالت کې تاسو ته یو استوګنځای درکړي. دغه ځای موقعیت دپاره یي، ځکه ځایونه کم دي، دوماندونه چې کم دي هغه ډېر زیات دي، خلک زیات دي، نو دې دپاره تاسو ته یو بیړني حالت کې یو ځای درکوي چې په موقعیت ډول تاسو هلته واوسیږئ. هغه ځای نه څه وخت بعد بیا تاسو دوی بل ځای ته ټرانسفر کوي. نو هغه ملګري چې دوی غواړي دوی ته په عاجل ډول باندې د استوګنځي ضرورت وي، 115 شمیرې ته دوی په عاجل ډول باندې زنګ ووهي، نو دوی ته به په موقعیت دپاره په یو عرضي طور باندې دوی ته یو استوګنځي ورکړل شي او دوی هغې کې اوسېدلی شي. مننه ملګرو. که تاسو هر رقم سوال لرئ، پوښتنه لرئ، خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل کمنټ سیکشن کې تاسو پوښتنې کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو خامخا تاسو ته جواب درکوم. په مخه